د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوه اونۍ کې د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه ناسه کې تر مفصل بحث وروسته د وړاندیز شویو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د پانګونې بین الوزارتي کمیټې کړنلاره تایید شوه. د اقتصادي کمیسیون په یاده ناسه کې د عامه خصوصي سکتور له لوري د جهان پارک د جوړولو طرحه هم په پرنسپ کې تایید شوه. همدارنګه دغه غونډه کې په کور دننه د مالګې د تولید پروسس او د خپلې اړتیا د پوره کېدو او د اوبو بندونو او سیندونو د بستر د حریم اړوندو ملکیتونو د تثبیت او خوندیتوب په اړه موظفه شویو ادارو کمیټو ته هم لازمې لارښوونې او هدایات وشول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرشد محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د کرنیزو محصولاتو 9 خزانې نندارتون پرانیستل شو. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په خپلو خبرو کې په کور دننه د کرنیزو محصولاتو د جذب او سالم مدیریت په اړه ټینګار وکړ او په دې اړه اړوند وزارتونه او ادارې مکلف وبللې څو د کرنیزو محصولاتو د ښه جذب او پر وخت تر مارکیټ پورې د رسولو په موخه اړین سهولتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ریاست الوزرا اقتصادي مرشد په ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول اماراتي ادارو غږ وکړ چې د خپلو اړتیاوو پوره کولو پر مهال د له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه استفاده وکړي. د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 26مه نیټه د نفت او ګازو د کیفیت او په دې برخه کې شته ستونزو ته د رسیدو په اړه د اړوندو وزارتونو، ادارو او ملي سوداګرو ترمنځ ګډه غونډه ترسره شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرشد د سوداګرو فعالیتونو ته په اشارې سره وویل چې افغان ملي سوداګرو د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ارزښتناک رول لوبولی او لا هم په دغه برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. محترم ملا صاحب زیاته کړه زه له ټولو ملي سوداګرو څخه غواړم چې په خپل کار کې رښتیني واوسي او پر نورو توکو سربیره هیواد ته با کیفیته نفت او ګاز وارد کړي څو په دې سره چاپیریال او د انسانانو روغتیا خوندي شي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.